د ټولګټو وزارت شمیرې ښیي چې د روانې میاشتې په تیره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې د لیږد رالېږد کچه 170,000 او 626 ټنو ته رسېدلې ده. د دغه وزارت وایند وایي چې دغه لیږدونې د حیرتان، اقینې، تورغونډۍ او هرات خواف بندرونو له لارې ترسره شوي دي. د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 1,70,626 متریک ټنه انتقالات شوي دي چې نفتي، غیر نفتي او نور مواد د هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د انتقالات له ډلې یوه برخه صادرات دي. په تېره اونۍ کې 320 ټنه صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه او معدني ډبرې دي. په همدې حال کې یو شمېر سوداګر د اوسپنې پټلۍ له لارې سوداګریز تبادلات د اقتصادي ودې او د هیوادوالو لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کېدلو په برخه کې اغیزمن بولي. زموږ په وارداتو باندې د کاست کم مصرف راځي، زموږ په صادراتو کې کم مصرف راځي، زموږ عمال په ښه سیستم سره مو واردات او صادرات کولی شو. یعنې د ټرین پټلۍ په ټوله کې د افغانستان چې موږ د اسیا په زړه کې او په وچه کې قرار لرو، موږ دپاره په ټولو برخو کې ارزانترینه لار ده. د ټولګټو وزارت مسؤلین وایي چې هڅې روانې دي څو د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره مناسب شرایط او لا ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.